اوس موږ دلته قرآن شریف ختم که هغه څوک نه ورکوي د غلطه خبره دی په مخه واخلي چا له فلاني دا وویل دا یې د دې په باره کې وویل دا یې د دې په باره کې وویل یا موږ څه کوو د خپل د زړه څه کوو مشرانو ته به خامخا وایو چې ولې نه راځئ ولې نه راکېږئ دا جنګ موږ ګټلی دا موږ دې ته باور درکوو دا په ایمان درته وایو که نه وای ګټل سوی ما بل رسۍ ته وویل چې فضلرحمن صاحب ته دا فوجي لیکلي ورکړي چې دا لارې الله ایجنسیان یې نه مني خو هغه دا د اوس ښکاره کېږي قاري یوسف صاحب دا پرون فضلرحمن صاحب په خپله کندهار ته استولی دی بیا به کندهار څخه دوی کابل ته ځي انشاءالله تعالی دوی ته به د ازادۍ زیری راوړي د هغه جان بې ننګه د هغه جان به وایي چې دا فیصله زه کوم پر شناخته کارتو پر تذکره خو موږ ورمشره ته دا وایي چې مشره دا ښار په تا کړی دې ښار تا ته ووټ درکړی دي دې ښار تا ته عزت درکړی دي دې ښار تا سمبلي لاستولی باید پر دې ښار باندې پام وکړي دلته دا زموږ وه دا کښني کاروبار ته ډېر ښاماران ناست دي بلوڅ زموږ ورور دی زموږ د بلوڅ سره هېڅ دغه نشته واسه نن پر نوشکې هر څه روان دي هر څه ځي خدای پاک دې لا ورکړي زما وطن ولې یرغماله دي پر څه شي یرغماله دي دا بیا زه وایم چې دا زما مشران ګرد عمر یو په بل پسې یو په بل ګوند پسې یو په بل کان پسې لګیا که دا دوی پرېږدي لاس پر واچوي دا رقم دا قوم په هغه ټیم سره یو څه ووایي چې دا چری خطی ولاکه ختلی وایي که په هغه ورځ سره راټول څه ووایي چې دا تار خطی ولاکه ختلی وایي خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ هر یو وایو چې دا کریډیټ زه یوسم دا کریډیټ زه یوسم ما ورته ته وویل چې په دې ښار کې د بنګي بچی را روانې دا کلي راخیستې دروازې موږ ته لوټ ورته کوو چا څوک موږ به چاته دا نه وایو ور چاته وایو چې کومک وکړي همت وکړي ښار بې عزته سو خاوره مې بې عزته سوه مور خور مې بې عزته سوه ورور غریب مې بې عزته سو هر سړی به فقر ته مجبوره وي پاکستان وموږ ته نن پرې یو شی نه دي راکړی دغه ګانو دا چې راوړي دي دې وګورئ چې جام له 100,000 روپۍ ورکوم دویمه ورځ هغه دا راواخستو چې هغه چینجان هم کړي دي یوه دانه دی نسته چې 50 سلنه یې پکښې دا پیسې بیا ډیسي وو دی سره غلا کوي یا خدای کمیشن پراخي بیا ډیسي ته ورکوي ډیسي د پوره علاج ورکوي ډیسي ناست هغه ته دی چې په دې شي کې غلا وکړه په دې شي کې غلا وکړه وطن ځم پاته علاقه ځم پاته دی په خپل کرپشن اخته دی تر هغه ساعته پورې چې دی خپل ځان مړوي دا وطن پاته نو موږ به خپلو مشرانو ته وایو چې پر دې کام پر دې خاوره بله سخته ورځ نه راځي دا ورځ راغلې ده باید چې هره پارټۍ د نامه ایسته سي لکه خپلې جنډۍ چې کښېښولې دغه رقم لاس پر واچي د دې کار علاج کېږي که دی لاس نه پر واچي دا کام نور بې عزته کېږي نور سپکېږي نور د کمزوري پاتې ځي د دښمن دا چله ده چې تا په تتي وغورځوي لکه وزیرستان بیا به ته په کتارو کې منډې و خوندې و شنابه دي خو خیراته ولاړې
دی به بیا ستا کورونه در شپي ستا سونا به ځغلي ستا پیټي به ځغلي ستا هر څه به ځغلي په وزیرستان کې دا رقم ته ورسه وګورئ عزیزانو یو مشت نه پرېښاوئ یو بیټک نه پرېښاوئ ګرد یې ور برباد بیا ته یې ویل د برایې د شپې منظور پښتون ضمانتونه وسوګر ضمانتونه چې د هغه ځای سره راوتي بیا د پولیس ګاډۍ ورته ولاړ وي په بله ګاډۍ کې سپور خو چې پښتون خوا پر له باده نور بې عزته کېږو موږ د دې شعر د لارې ور چاته وایي زه غوثله دي پیز محمد دي بوګی دي موږ د یوې پارټۍ نه یو د یوه ګوند سره م تعلق نشته لیکن د هر مشر د هر پښتانه عزت په توره شپه کوو کړی مې هم دي کوو یم خلک دواره خبره ته رنګ نه ورکوي که رنګ ورکوي زما جنګ د پنجاب سره دی و دې خبره ته دې رنګ ورکړي زما جنګ د سرکار سره دی و دې خبره ته دې رنګ ورکړي دا که خدای د بابادامو سوچات ورکړي که د پلارو د نیکه سوچات ورکړي د هغوی لس واره مبارک څنګه چلي هغه یې چلي زموږ ته کار نو دا بیا خواست کوو چې دا هره خبره د ډیک په سر مخ شي باسي زموږ جنګ چې دی د دشمن سره دی د دشمن خبره مو ځای ته ورسوئ چې زموږ دشمن پر موږ ناکه راغلی دی ټول جان وایي چې دا نګران حکومت اختیار نه لري بیا دی څنګه پر ما فیصلې کوي د دې جواب ووایاست د وطن د